عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل أبي تغترون أم علي تجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران رواه الترمذي بإسناد حسن. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په آخر زمانه کې به داسې خلک راوځي چې دا دین به د دنیا د حاصلولو د پاره یو ذریعہ جوړ کړي یو چل جوړ کړي اصلا کې خطل دوکې ته ویل کېدل شي چل ول بکې دیندار بنئ په دین به عمل کوونکې نه لیکن دینی لباس دینی صبغه دینی رنگ به ځان لا د دنیا د ګټلو د پاره ور کړی خلکو د پاره با د دې ګډو دا وړي اغوندې د ډېرې نرمۍ د وجنه دا غي جبې به د ګبینو نه ډېرې خوږې وي او د هغه زړونه به د شرمخانو زړونه الله رب العالمین فرمایي وای په ما باندې تاسو دوکې او کنه په ما جرأتمن وي زما د په خپل ذات قسم وي دسه خلکو د باندې بزد دسه یو فتنه را لګم چې هغه صابر انسان بم پکې حیران وي دی حدیث کې منګ او تاسو ته دا خبره ذکر شو چې کوم یو انسان دین د چل ول د وجنه کوي او دین د دنیا د ګټلو د پاره یو ذریعہ جوړي الله په پاغوي باندې یو ناتر سپیت نه را لګي چې یو حلیم انسان باور پکې هم حیران وي